د عوامي نیشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان په باچا خان مرکز کې یو خبري غونډې ته په وینا کې وویل وروسته یې خپل لومړی تاریخي سفر مکمل کړی او په دې خبره یې زور راوړو چې ګاونډي هیوادونو سره باید ښې اړیکې ولرو. د دې سیمې زده کوونکي به د تبادلې له لارې زده کړو لپاره بهر لیږو. د اف اس سی ترسره کولو نه وروسته به زموږ زده کوونکي په روس کې وړیا زده کړې کوي. हमारे पख्तून कौम के बच्चे, गरीब बच्चे जो सोच भी नहीं सकते कि वो आला तालीम हासिल करेंगे, जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जो आईटी में स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं या जो कम्युनिकेशन सेक्टर में स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, तो उनके साथ हमारा मुआहिदा हुआ है 12वीं जमात के बाद वो उनको फुल स्कॉलरशिप देंगे और उधर उनको हॉस्टल की फैसिलिटी भी देंगे. ANP सूबाई सदर वویل روس ورته د غنمو، بجلی او تیلو د مرستې وړاندیز هم وکړو او زیاته یې کړه چې روس کې له 3 کلونو ماشومانو ته کلتور، تاریخ او اصول تدریس کیږي. ډېر ژر به په پیښور کې هم د روس په مرسته د ماشومانو لپاره لایبرري جوړوو او هر کال به له دې ځایه 50 محصلین د انجینرۍ او MD لپاره روس ته لیږل کیږي. बहुत जल्द हम एक चिल्ड्रंस लाइब्रेरी पाकिस्तान में, पेशावर में उनकी मदद से खोलने वाले हैं. ایمل ولی په دې موقع په پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم نیوکې وکړې او ویل چې عمران نیازي د پاکستان د اقتصاد د تباهۍ ذمہوار دی. موږ د حکومت اتحادیو او ملک به د سختو حالاتو نه راوباسو. په 3 کلونو کې اقتصادي تباهي روانه وه او د دې ترڅنګ یې موجوده حکومت ته د وخت ورکولو د تجویز سره هم اتفاق وکړو. जो न्याजी ने 3.5 साल में इस हुकूमत का माशी, मैं नहीं कह सकता क्या नाम लूँ, बर्बादी कर दी है. उस माशी बर्बादी से निकलने के लिए बहुत टाइम लेना होगा. आज वो लोग 30 रुपए पेट्रोल महंगा होने पे चीख रहे हैं, जो कहते थे कि हमें फ़िक्र नहीं, हमें परवाह नहीं, पेट्रोल भले 500 रुपए पे पहुंच जाए, बस हमारा वज़ीर आज़म मिस्टर हैंडसम हो. عمران خان لومړنی وزیر اعظم دی چې غیر جمهوریت حکومت یې په جمهوری ډول پای ته ورسېدو. اوس وخت راغلی چې د BRT، ملم جبی او نورو کیسونو پلټنې وشي. کیمرامین محمد خالد سره کاشف عزیز، وحدت نیوز، پیښور.